سلامونه ملګرو په دې هیله راجوړ ووایاست زما څخه کلاس کې یو دوه ریکارډس و هغه مس شوي وو زه به بېرته هغه ریکارډ کړم دا به زمونږ لیکچر نمبر 7 وي اووم درس به وي کوم چې مونږ په تېره ویډیو کې مونږ کنډیشنل فارمټ ویلو هغې کې ما سره څه فکر کوم دغه دوه کمانډس چې وو هغه هم پاتې شوي وو دلته راشم believe average above average دې باندې مې انشاءالله ډسکس وکړو نو زه راځم ملګرو موږ سره فارمات سیل ده صحیح ده فارمات از ټیبل زه غواړم چې دې ته یو ټیبل سټایل ورکړم زه د هغه نه ټیبل لرې کړم کلیر کړم وربشم ملګرو دلته کلیر رول دا دې نه به زه کلیک وکړم زه به دا چې وکړم دې نه به زه د کوم فلټر بټنز دي زه به دا لرې کړم فلټر بټن ته راشم ښه ملګرو غواړئ چې دې ته یو فارمټ ورکړم دا ما الریډي لیکلی دی تېر کلاس کې دغه موږ یو فارمټ جوړ کړی دی مثال په طور چې بار بار لیکم موږ سره ټیم هم اخلي زه به دا ډیلیټ کړم یا بیرته راوړم مثال دې ته یو فارمټ ورکوم از ټیبل یو ټیبل غوندې فارمټ ورکوم په شدې باندې کلیک وکړئ کوم ډول فارمټ ورکوئ سلیکټ شولو مثال دې دا ډول یو ټیبل واخیستلو راشئ مثال انزرټ ته راشئ هوم ته وبخئ او راشئ ټیبل کې دا ډول سټایل کوم ډول سټایل مو چې خوښوئ د دې څخه کولی شئ د دې ګټه چې دلته مو سره فلټر بټن هم په دې ټیبل باندې ټیبل ډیزاین وایم ملګرو دا چې کله ټیبل مو ورکړلو ټیبل ډیزاین دې سره راځي هغه به انزرټ کې مونږ دلته چې راشو ټیبل یو ځون ته ټاپیک دی هغې سره چې کله ټیبل واخلو هلته ټیبل ډیزاین ورځي هغې سره به ډیټیل سره وایو سرچ کړلی شئ چې دې ځای څخه ټیبل ته یو سټایل ورکړئ یو د خوښ سټایل جوړوئ دا هم نه دی خوښ په دې کې راشئ نیو ټیبل سټایل نه کلیک وکړئ دلته ورکړئ مثال مای سټایل دلته نوم ورکړئ مای سټایل ورکړئ او دلته راشئ فارمات چې کوم ډول فارمات دی ولرئ زه فیل ته راځم مثال دا ډول د کالر ولري شین د کالر ولري مختلف ډوله بارډر دی کوم ډول مثال ټاپ ته دی بارډر و لیفت ته دی ولري او رایټ دی باټم کې څنګه کې لیفت او رایټ دی بارډر نه لري او مختلف ډوله کولی شئ مثال کالر دی کوم ډول وي داسې نه اوکې کړئ او ملګرو داسې څخه د خپلې خوښې سټایل جوړولی شئ اوکې نه کلیک وکړئ ما سره یو سټایل جوړ شو خو دلته راشئ که چېرته کلیک وکړئ دلته ما سره ما سټایل جوړ شوی دی چې ما جوړ کړی هغه اپلای کړئ تاسو کولی شئ هلته فلټر بټن دی زه انشاءالله مخکې وایم مثال زه ورته وایم په دې ساحه کې که زه یې دې ته یو سټایل ورکړم فارمټ سټایل دا ډول سټایل مې ورکړلو دغه سټایل واخیستلو زه دا ډول سټایل مې نه ده خوښ زه غواړم چې مثال په طور دا ډول سټایل یې په اپلای کړم ما چې په اپلای کړو فلټر بټن راځي انشاءالله فلټر بټن زه ورته وایم چې مثال ورډ کلاس کې یا مثال احمد ماته هغه وښیه احمد کوم چې ریکارډ هغه درته وښیه دلته نشته زه ورته وایم چې علي ریکارډ درته وښیه چې کوم کلاس کې دی او کوم څومره یې فیس ورکړی هغه ټول تاسو دلته دې فلټر بټن انشاءالله مخکې وایو راځي په دې ځای کې فلټر صحیح دی یو ځان ته کمانډز دی نو دې ځای څخه کولی شئ یو ټیبل ته چې وکړئ ډیزاین سیل سټایل سیل ته سټایل ورکوئ که زه راشم ملګرو زه مثال غواړم چې دغه سیلونو ته زه بل سټایل ورکړم سیل سټایل نه کلیک وکړم مثال د سټایل دی په دې ډول وي دې سیل ته زه سټایل ورکړم مثال د سیل سټایل دا ډول وي د سیل سټایل د کوم ډول وي راشئ دا ډول سټایل ولري صحیح دی ملګرو داسې مختلف ډوله سټایل سیلونو ته ورکولی شئ یو د خوښې سټایل جوړولی شئ رابشئ سیل سټایل نه به کلیک وکړئ هغه مثال په طور هغه کې نمبر هغه کې نمبر دی کې اپلای وي الایمنټ دی کوم ډول وي یا فونټ سایز یې څه ډول هغه یې ځینې کړلی شئ چې هغه نوی ځون ته سټایل جوړ کړئ د خپلې خوښې یو په دې ساحه کې تاسو سره راغلی وي هغه په اپلای کولی شئ ښه راځو ملګرو موږ سره نوی ټاپک چې دی انزرټ دی ډیلیټ دی فارمټ دی دا به دې ویډیو کې کور کوو او که ټایم وي انشاءالله موږ اټو سم دا به موږ سره کور کوو راځو ملګرو انزرټ سیل باندې کلیک کوو انزرټ سیل کې لومړی موږ سره انزرټ سیل دی په انزرټ کې لومړی موږ سره چې دی انزرټ سیل دی دې نه مطلب چې ده که زه دلته راشم په دې ساحه کې ودرېږم یونس څخه دلته ما یو سیل ته ضرورت شولو راشئ انزرټ سیل باندې په کلیک وکړئ تاسو سره یو سیل اضافه شولو ممکن رو اضافه کوئ راشئ انزرټ سیل باندې کلیک وکړئ دې ساحه کې زه یو سیل اضافه کوم موږ سره به سیل اضافه کېږي ملګرو راشئ بل چې دی ملګرو په دې کې انزرټ شیټ رو شیټ رو نه مطلب دغه ده که په دې شیټ کې مثال ما یو رو ته ضرورت شولو په دې څخه کې
نو رابشئ دې باندې به سلیکټ به واخلئ سلیکشن. زه دې څخه کې یو رو ته ضرورت دی انسرټ شیټ رو باندې کلیک وکړئ. انسرټ شیټ رو دلته ماته څه لګي انسرټ شیټ رو ولې نه کېږي this won't work because it would move cell in the table you یعنې هم دلته راځم په دې ساحه کې درېږم. نو زه راځم ملګرو په دې ساحه کې انسرټ ته انسرټ شیټ رو باندې کلیک کوم. وګورئ ما سره یو شیټ رو اضافه شوله په دې ساحه کې. دلته یې ځکه نه کوله چې ما سره دغه دوه شیټونه چې په دې ساحه کې کله یې رو اضافه کړي دا دوه شیټونه ګډوډول. نو انسرټ شیټ رو نه مطلب دغه ده چې یوه رو اضافه کول غواړئ تاسو کولی شئ دلته راشئ انسرټ شیټ رو مثال په دې ساحه کې ما سره یو دا ډیلیټ کړم یا په دې ساحه کې ما سره یو شیټ رو ته ضرورت شولو. روشئ رو باندې کلیک وکړئ روشئ سلیکټ او انسرټ شیټ رو باندې کلیک وکړئ. دې ساحه کې ودرېږئ یو رو ته ضرورت شولو. کولی شئ چې یو رو اضافه کړئ. انسرټ شیټ کالم دی. شیټ کالم نه مطلب دغه ده که زه دلته راشم د څخه زه ډیلیټ کړم یا دلته راشم زه به دا چې وکړم کنټرول ایکس او دغه به دلته پیسټ کوم دې صحیح ده. اوس ماته یو کالم ته ضرورت دی زه دا ډیلیټ کړم ملګرو. ماته کالم ته یو ضرورت دی دې خوا کې چې زه چې هغې کې ولیکم زه د نیم سره آی ډي ولیکم. نو دلته ماته یو کالم ته ضرورت دی داسې به راشئ کالم ته او انسرټ شیټ کالم نه باندې کلیک دلته وګورئ ملګرو موږ سره یو کالم اضافه شولو. نو زه به راشم دلته سیم ډیزاین ورکړم داسې به راشم دلته به ولیکم چې شی چې آی ډي مې ولیکله. نو تاسې کولی شئ سلیکشن واخلئ او چې وکړئ دې ته هم یو باډر ورکړئ. راشئ آل بټن باندې کلیک وکړئ موږ سره دا په دې کې کولی شئ چې آی ډي ولیکئ داسې او ته زه راشم دا زه لاندې موو کړم دې سره دا د دې آی ډي شوله. صحیح ده ملګرو. انسرټ شیټ دی دلته ما سره درې شیټونه دي که زه راشم دا ډیلیټ کړم راغلل دا ما ډیلیټ کړلو او دلته ما چې وکړل یو شیټ پاتې زه غواړم چې بل شیټ انسرټ کړم. نو رابشئ چې به وکئ انسرټ شیټ باندې به کلیک وکړئ سره دویم شیټ هم اضافه شولو. انسرټ شیټ یې دې په خاطر استعمالېږي. ډیلیټ دی ډیلیټ سیل زه غواړم چې مثال په طور دا وورډ سیل چې دی دا سیل ډیلیټ کړم رابشئ کلیک به وکئ ډیلیټ سیل باندې بېرته کنټرول زیډ کړم ورشئ ډیلیټ سیل باندې کلیک وکئ موږ سره سلیکټ شوی سیل منځه لاړل که نه ملګرو. صحیح ده په دې ډول یا مثال زه دلته یو سیل واخلم زه به ولیکم کاکا به کښې ولیکم هغې ته به رنګ هم تبدیل کړم او رابشم چې تاسو ته لا ښه معلوم شي دا سیل ډیلیټ کول غواړم نو ډیلیټ سیل باندې به کلیک وکړئ هغه سیل یې موږ سره ډیلیټ شولو. راشئ ملګرو بل شی دی ډیلیټ شیټ رو ده. شیټ رو نه مطلب دغه ده دا رو زه ډیلیټ کوم رو به شئ چې به وکئ ډیلیټ شیټ رو باندې به کلیک وکړئ یا کاکا والا رو ده دا سلیکټ کړئ سلیکټ رو نه به کلیک وکړئ او ډیلیټ شیټ رو باندې به کلیک وکړئ رو یې موږ سره ډیلیټ کالم دی مطلب دغه مثال ټوټل چې ده دغه څخه دا کالم زه ډیلیټ کول غواړم. رابشئ چې به وکړئ ډیلیټ باندې او ډیلیټ کالم باندې به کلیک وکړئ دا کالم سره ډیلیټ شولو. ډیلیټ ټیبل رو ده. ډیلیټ ټیبل رو نه مطلب دغه دی چې مثال ملګرو موږ یو ټیبل ته دلته راغلم او ما چې وکړل دلته یو سټایل مې ورکړلو چې زه فارمټ ته راغلم دلته مې یو سټایل ورکړلو زه په دې ساحه کې لږ لیکنه وکړم زه بل شیپ واخلم نیم مې ولیکلو مثال خان مې ولیکلو ښایي ملګرو زه ډیلیټ کړم دا ساحه ما سلیکټ کړله او په دې کې ما چې ولیکل خان مې ولیکلو کنټرول شیفټ انټر مې ووهلو دا ساحه زه دې ته یو ټیبل ورکوم صحیح ده ما یو سټایل ورکړلو دا سټایل مې ورکړلو دا اوکې کړم. نو راځم دلته هوم ته په هوم کې موږ سره چې دی ډیلیټ ټیبل رو ټیبل رو نه مطلب د په ټیبل کې موږ سره یو رو ډیلیټ کوئ دې باندې سلیکشن وهلی ټیبل لکه نه موږ سره ورشئ چې وهلی ډیلیټ ټیبل رو کلیک وکړئ موږ سره رو سره کنده چلی منځه لاړله
بل چې د سره ډیلیټ ټیبل کالم ټیبل نه یو کلم د منځه وړی ټیبل سلیکټ کړئ او را به شي چې وکړئ ډیلیټ ټیبل کالم باندې به کلیک وکړئ سره کالم د منځه لاړلو راشئ ملګرو ډیلیټ شیټ ته د اول شیټ کې ویلړ یم مثال دې شیټ کې زه غواړم د دویم شیټ د ډیلیټ شي ما سره راشئ ډیلیټ شیټ باندې کلیک وکړئ ډیلیټ شیټ نه چې کلیک وکړلو لومړنی شیټ یې موږ سره ختم شولو فارمټ ده هیله ده چې په دې باندې پوه شوي یاست فارمټ ته رو هایټ نه مطلب دغه ده که زه دلته بل شیټ واخلم بل شیټ ته راغلم نو زه رو هایټ دې ځای څخه رو هایټ دې ځای څخه هم ډېرولی شو دا رو هایټ ده وینئ او چې کولی شو د هغه ځای څخه موږ کولی شو چې رو هایټ ډېر کړو مثال په توګه زه راځم ملګرو د دې رو هایټ مو سره څومره کم شولو د جګوالی زه غواړم چې دا څخه دا روګانې دا سلیکټ مې کړو د هایټ د څومره شي راشئ رو هایټ باندې کلیک وکړئ څومره ورکوئ دا شپږ زه ورته وایم چې دا 15 کا ورشه اوکې کا انټر باندې کلیک وکړه دا رو هایټ 15 مې نه دی پکار تر دې صحیح پورې راشئ رو باندې ودرېږئ رو هایټ باندې کلیک وکړئ مثال 15 مې نه دی پکار زه ورته وایم چې دا راته 50 کا خالي تاسو ته توفیر ښیم دا یې رو هایټ 50 شولو صحیح ده ملګرو بل کالم هایټ د ملګرو اټو فیټ هایټ نه مطلب چې ده اوس مونږ په دې ډول کړی دی دلته مې نیم لیکلی دی صحیح ده دلته ما کلاس لیکلی دی او په دې ساحه کې ما چې لیکلی دي فیس مې لیکلی دی ملګرو صحیح ده اټو فیټ نه مطلب دغه ده چې په اتومات ډول یې ما ته اټو فیټ کوه چې څومره د لیکنه رو کې ځایږي هغومره رو راوله راشئ دې باندې به سلیکشن واخلئ یا سلیکشن هم واخلئ دغسې کلیک وکړئ اټو فیټ باندې کلیک وکړئ راشئ فارمټ ته او اټو فیټ رو هایټ په اتومات ډول راته اټو فیټ کې چې څومره لیکنه کې ځایږي هومره یې راته سم کلیک ودې وکړه دې ته اټو فیټ هایټ په دې ډول چې موږ کله یو رو ته هایټ ورکړی وي هغه بېرته اټو فیټ شي ملګرو چې څومره هایټ د لیکنه غواړي هغومره هایټ ته ورکړه صحیح ده دې ته اټو فیټ ویل کېږي او بل چې دا ملګرو زه دلته راشم کالم ویټ د کالم ویټ نه مطلب دغه دی موږ یو کلم ته ویټ ورکړی دی او که دلته راشم دې څخه کالم ویټ سره کنده کولی شئ ترتیبولی شئ زه غواړم چې دا درې کالم دلته راشم زه دې ته وایم چې دا درې کالمز چې دي دا دوه دا کې مې چې ولیکل مثال په طور شاګرد آی ډي مې ولیکله او دلته زه نیم لیکم او دلته ما چې ولیکل فادر نیم مې ولیکلو سلش نیم مې ولیکلو فادر نیم دا زه چې غواړم دغه دوه باید لږ لوی شي په دې کې نیم او فادر نیم نه ځایږي که نه رو به شئ چېرته دلته به کلیک وکړئ کالم ویټ باندې به کلیک وکړئ دغه 2.3 بای ډیفالټ غی دغه ده زه ورته وایم چې نه دا ماته چې کا 15 وکړه 15 کا نو دا موږ سره ملګرو وګورئ نیم به زه ولیکم الماس مې ولیکلو فادر نیم مې ولیکلو خان مې ولیکلو آی ډي داسې ولیکئ بخۍ دلته راشم 1 2 3 دلته راشم زه دا بیرته ریپیټ کړم کنټرول بټن چې ونیسئ ملګرو داسې ریپیټ کېږي چې پلس علامه یې درکړه دا بس لاندې کش کړئ دلته موږ سره یو دوه تر شمارې راغلې زه غواړم دلته راشئ ملګرو تاسو سیمپل دا خو موږ سره حاضري بدلته لکه داسې اګزامپل درکړم چې حاضري مثال د دې صحیح پورې موږ سره چې شول دا رو په دې کې موږ چک مار لګو دا دومره نه دی په چاره شی دې څخه ځای دا رو ویټ چې د پراخوالی زه تحکمول غواړم دا اوته ته یې زه ویته چې دا راته 3 کا دا اوکې کا دا موږ سره څومره ښکلی یو ډیزاین شولو راشئ دې سلیکشن واخلئ او راشئ بارډر نه را روان دي انشاءالله په ډیټیل سره به تېرې ویډیوګانو کې ما ډسکس کړی دی هغه ویډیوګانې وګورئ انشاءالله پوه به شئ کلیک وکړئ نو موږ سره اصل کې یوه زیرې غوندې فارمټ دغه سیل کوم هایټ چې دی پراخوالی دا کومول غواړئ رو به شئ کالم ویت کلیک وکړئ دا اوته دی ډېر دی ملګرو زه نه غواړم چې دومره ډېر ورکړم دغه آی ډي ته دا به دې له 4 ورکړم اوکې کړئ نو دا به دې ډول سره شي دا نیم دې ډول کولی شئ کالم او رو هایټ وټاکئ اټو فیټ کالم نه مطلب دغه دی که زه دلته ولیکم اوس چې حکیم الله خان
صحیح ده ملګرو. نو مطلب چې د لیکنه څومره هایټ غواړي یا دا کالم د څومره هایټ پراخوالی غواړي هغومره په اتومات ډول یې ته اټو فیټ کوه. دې نه اټو فیټ نه مطلب دغه دی. راشئ چې باندې کلیک وکړئ، دې باندې کلیک وکړئ، سلیکټ کړئ دا او راشئ چې وکړئ اټو فیټ کالم ویت. صحیح ده ملګرو. اوس کولی شئ چې دې کې موږ سره څومره لیکنې هایټ وغوښتلو هغومره یې ورسره صحیح کړلو. اوس وګورئ زه ورته لیکم چې محمد خان جان. ځینې نومونه اوږده وي که نه ملګرو. اوس په دې کې مکمل نوم نه دی ځایېدلی که نه. دا سلیکټ کړئ، راشئ اټو فیټ کالم باندې په کلیک وکړئ. ملګرو موږ سره چې اتومات ډول دا سره اټو فیټ کېږي. صحیح ده. اوس په دې رو کې چې تاسو نوم لیکئ په اتومات ډول به دا اټو فیټ کېږي. د اټو فیټ کالم ویت ویل کېږي. ډیفالټ ویت نه مطلب څه دی ملګرو. که دلته زه راشم ښه ملګرو، د ډیفالټ کالم ویت مطلب دغه دی. مثال زه غواړم چې دا بیرته خپل ډیفالټ حالت ته راوړم. ښه په دې باندې به کلیک وکړئ او راشئ چېرته ډیفالټ کالم ویت ته کلیک وکړئ. چېرته دی ډیفالټ کالم ویت. اوکې کړئ، دا اوکې کړئ. مثال وبښئ دلته ملګرو زه راشم دغه دې هایټ د ډیفالټ په دې ډول سره وي. راشئ کلیک وکړئ او ډیفالټ کالم ویت باندې به کلیک وکړئ. ډیفالټ کالم ویت د ډیفالټ کالم ویت دې څومره وي؟ زه ورته ټاکم مثال 30 دې وي. صحیح ده. اوکې نه کلیک وکړئ. مثلا ډیفالټ کالم ویت دې دومره شولو. یا زه بل شیټ اخلم، زه ورته وایم چې په دې کې د کوم کالمز دي دغې کالم ویت دې څومره وي بای ډیفالټ په دې ټولو کالم ویت. راشئ ډیفالټ کالم ویت ته راشئ. دلته دومره نه غواړم زه درته دغه مو ته چې کړه لاس کړه او ته و بای ډیفالټ. اوکې نه کلیک وکړئ. د ټولو کالمونو ویت بای ډیفالټ لاس شولو. صحیح ده ملګرو. دې ډیفالټ کالم ویت دی په دې شیټ کې. دې په دې ډول سره په دې شیټ کې موږ ډیفالټ کالم ویت دې ډول وخوستلو. رینیم شیټ د ملګرو. ها هایټ ان هایټ مطلب څه ده؟ زه غواړم دلته راغلم شیټ 1 ته، ما سره پرمټ چې دلته ده. زه غواړم چې په دې کې چې وکړم یو رو هایټ کړم. زه به دغې رو ته لږ کادر ورکړم دغې رو ته او رابشم دا ډول کادر مو ورکړلو. زه غواړم چې د خان کومه دغه چې ده دغه رو هایټ کول غواړم. رابشئ په دې کې چېرته فارمټ ته رو هایټ دا رو ورته هایټ کړه. چې کومه رو مو سلیکټ کړې وه هغه هایټ شوله. راشئ بیرته بل چې دي په هایټ کې کالم هایټ. دا کالم زه هایټ کول غواړم. د 4 نمبر کالم چې دی د زه کالر بدل کړم چې موږ سره معلومات وشي چې دا کالم هایټ شولو. راشئ فارمټ باندې کلیک وکړئ او کالم هایټ باندې کلیک وکړئ. موږ سره کالم هایټ شولو. بل چې دی ملګرو هایټ شیټ د لومړني شیټ کې ویلو زه ته مکمل شیټ راته هایټ کړه. لومړنی شیټ نوره درې دې پاتې وي. راشئ هایټ شیټ باندې کلیک وکړئ. د شیټ هایټ شولو که نه. راشئ اسان کمانډونه دی ملګرو. دا خو پوه شوله که نه. ان هایټ رو زه به وال شیټ ان هایټ کړم ځکه چې موږ شیټ هایټ کړی و. راشئ دغه شیټ نوم مو ورکړی چې مثال دا شیټ هایټ شوی دی. اوکې نه کلیک وکړئ. شیټ راغللو. په دې کې زه اوس څه کوم؟ په دې کې زه ان هایټ رو چې په دې کې کومه رو پټه شوې ده هغه ورته ان هایټ کړه. راغله که نه رو ملګرو چې موږ هایټ کړې وه. راشئ ان هایټ کالم چې موږ هایټ کړی دی هغه بېرته راته راوړه. دې باندې شه چې ملګرو چې پوه شوي یاست راځم رینیم شیټ ده. دلته مو سره شیټ 1 شیټ 3 4 دغه اوس یو کوم شیټ کې ویلو هغه شیټ غواړئ چې رینیم کړئ. رابشئ رینیم شیټ باندې به کلیک وکړئ. زه دې ته به نوم ورکوم چې وورډ کلاس نمرې یا محاسبه په دې کې کېده. راشئ د بل ته به ودرېږئ او په دې باندې به کلیک وکړئ. چېرته به راشئ رینیم شیټ باندې به کلیک وکړئ. دا مثال ورته چې ایکسل شولو. صحیح ده. دې ځای نه کولی شئ د شیټ نیم چینج کړئ یا رینیم کړئ. بل چې دی ملګرو موو اور کاپي ټو شیټ نه مطلب چې ده زه غواړم چې وورډ چې ده د دغې ځای ته راکاپي کړم یا یې راموو کړم د 5م شیټ دې خواته. رابشئ چې به وکړئ زه ته چې وورډ شیټ چې دی دا کاپي کوم. وورډ شیټ چېرته یې وړم ټو بوک کوم وربوک 1 ته یې وړی. دویم ته یې وربوک 1 هم خلاص شوی دی ملګرو. وینئ دغه وربوک 1 ده دغه موږ 3 وربوک خلاص کړي دي. دلته راشه بل وربوک 2 ته یې وړی. زه ورته وایم چې نه 3 وربوک 1 کې وبښئ دلته ما سره کوم شیټ ته یې وړی. دلته بوک 1 بوک 1 بوک 2 زه اوس بوک 2 کې یم که نه ملګرو. دلته وینئ زه غواړم چې بوک 2 ته یې راوړم.
بوک ټو کیبورډ صحیح ده. هر شی کریټ ا کاپي نه کلیک وکړئ اوکې کوئ. یو کپي هلته موږ سره وه دلته بله کپي هم راغله دا یې کپي شوله او دغه اصلي فایل شولو. ایمو نه مطلب چې ده زه ډیلیټ کړم دې باندې به رایټ کلیک وکړم راشم ډیلیټ به کړم. د ورډ فایل دی دې ځای ته یې موف کوم کپي نه ترې اخلم را به شئ چې به وکئ دلته به چې موو اور کاپي باندې به کلیک وکئ ورډ مې سلیکټ کړی دلته سلیکټ وکئ ایکسل سلیکټ کړئ ورډ زه سلیکټ کوم چې کوم موو ټو اینډ موو ټو اینډ ته کلیک وکئ اوکې نه کلیک وکئ کریټ ا کاپي نه به کلیک نه کوئ نو موږ سره ورډ دې ځای ته کپي شولو. دې نه هم کولی شئ ملګرو داسې ونیسئ دلته راوړئ دلته داسې ونیسئ دې ځای ته راوړئ دلته داسې ونیسئ دې ځای نه هم کولی شئ صحیح ده ملګرو موو یا کپي کوئ یا حرکت ویر کوئ. بل چې د ملګرو ټاپ کالر دی دغه کالر اوس نه لري که نه باید ډیفالټ موږ سره هر شی دې ته یو کالر ورکوئ مثال هر شیټ دې ځان ته کالر ولري د کوم شیټ ټاپ چې دی را به شي ټاپ کالر باندې به کلیک وکئ دلته به یو ډول کالر ورکوئ چې کله راغلم دې ډول څلورم شیټ د مثال په طور مسره چې وي ټاپ کالر د کوم ډول وي د سور وي دې ځای نه کولی شئ چې ټاپ کالر اضافه کړئ. بل چې دی ملګرو موږ سره پروټیکټ شیټ ده مطلب چې دا شیټ غواړم موږ سره درې شیټونه را سره دي څو شیټونه را سره دي څلور شیټونه سره دي. زه غواړم چې دا څلورم شیټ چې ده دغه دې کې دې څوک تغیرات نشي راوستلی دغه پروټیکټ کوم په دې باندې پاسورډ لګوم. نو لومړنۍ ویډیو که ملګرو تاسو وګورئ دویمه ویډیو زما د اکسل په هغې کې ما کړې ده دلته ما انفو ته چې راشئ پروټیکټ په دې کې ما دغه هم ویلی دی په هغې ځای کې تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ دلته م وایم چې کله په دې شیټ باندې پاسورډ لګول غواړئ را به شئ چېرته زما سره څلور شیټونه دي زه غواړم چې دا څلورم شیټ چې ده دې به زه نیم چینج کړم د مثال ولیکم چې اټینډنس حاضري ده د حاضرۍ کې دې څوک تغیرات نشي راوستلی بغیر له هغه چا چې دوی ته پاسورډ معلوم وي را به شئ پروټیکټ شیټ باندې به کلیک وکړئ راشئ دلته پاسورډ ورکړئ 1 ما یو پاسورډ ورکړ په دې شیټ کې به څوک تغیرات نشي راوستلی تغیرات کې راوړم کې نشي کولی که زه دریم شیټ ته راشم اکسل ته او په دې کې زه کولی شم تغیرات راوړم د پروټیکټ شیټ نه مطلب دغه دی. زه راځم بیرته پاسورډ ترې نه وباسم را به شئ انپروټیکټ نه به کلیک وکړئ هغه پاسورډ به ویر کړئ بیرته موږ سره دا شو دې کې اوس موږ تغیرات راوستلی شو دې نه مطلب دغه دی. راشئ پروټیکټ شیټ کې مثال د نورو کومو چې دي سلیکټ لاک سیل سلیکټ انلاک سیل مطلب که دغې ته چک لګېدلی و دا برخې به موږ سره څنګه کوي کار کوي. فارماټ رو ولته اوس د دې نه چک لرې کړم او دې باندې زه پاسورډ مې ولګولو 1 د پاسورډ اوس موږ سره د فارماټ رو کوم دا برخې کار کوي ملګرو نه یې کوي که نه زه غواړم چې دا دې پکې فعال وي چې دې باندې ما پاسورډ ولګولو په دې کې دی دا بعضې برخې فعال وي نو هلته به راځئ بیا چېرته پروټیکټ شیټ باندې به کلیک وکړئ زه بیرته خپل پاسورډ ورکوم ارشم چې کوم پروټیکټ شیټ دلته چې فارماټ سیل ته د فارماټ هم ورکولی شي فارماټ کالم ته هم فارماټ ورکولی شي رو ته انزرټ کالم خلک د کالم انزرټ کولی شي انزرټ رو دې هم انزرټ کولی شي انزرټ هایپر لینک دې هم کولی شي ډیلیټ کالم ډیلیټ رو دا ټول دې ځای نه سلیکټ کولی شئ. اول مې سره دغه کمانډ چې ما پاسورډ ولګوه کار مې نه کولو دلته زه پاسورډ هم ولګوم مثال یې پاسورډ دغه کوم اپشن دی ما چې دا د خلک پکې کولی زه ته چې خلک ډیلیټ رو دې پکې ډیلیټ کولی شي شئ چې باندې دې نه چک لرې کړئ فارسل ته پر اوکې نه کلیک وکړئ پاسورډ بیرته انټر کړئ نو موږ سره اوس په دې کې چې دا رو چې خلک ډیلیټ کولی شي دلته راشئ دلته ډیلیټ شیټ انزرټ شیټ دا کمانډونه موږ سره فعال ځکه موږ هلته چک لګولی ده تاسو کولی شئ چې دا هلته اپشن یې پکې سره کوم انپروټیکټ بیرته انپروټیکټ واخلئ 1 او دا چې کوئ بیرته پاسورډ ترې نه لرې کوئ. بل راځم ملګرو لاک سیل ځینې سیلونه غواړئ چې لاک کوئ راشئ دا څخه دې سره کمتوي زه ویتایم چې دا څخه دې چې وي دا څخه دې لاک نه وي په دې څخه کې دې څوک تغیرات راوستلی شي د کومه څخه چې پوتې شوله په دې کې دې چې شي تغیرات نه شي نو رو به شي چېرته لاک سیل دې نه به چې وکړئ چیک به لرې کوئ دې څخه دې سره کوم ته تغیرات راوستلی دا د لاک نه وي را به شئ چېرته پروټیکټ پاسورډ نه به کلیک ولګوو راشئ 1 کلیک وکړئ نو راشئ اوس په دې څخه کې راشئ دلته زه کلیک کوم دلته لیکنه خو دا څخه چې ما سلیکټ کړې وه دې څخه کې لیکنه کېږي وینئ تر دې څخې پورې
دلته لاندې راشم په دې صفحه کې لیکنه نشم کولی. دې نه مطلب دغه دی چې کومه صفحه غواړه چې هغه به سلیکټ کړه، هغه لاک نه به چیک لرې کړه او بیا پروټکټ پاسورډ باندې به کلیک وکړه، سره کوم ته وایي لاک وي خاصه صفحه پروټکټ کوي. زه مثال په طور وایم چې دا صفحه دې سره کوم ته وي، دا صفحه کې څوک تغیرات نشي راوستلی، مکمل شیټ کې یې تغیرات راوستلی شي. را به شئ چېرته دا به لاک کوئ، سیده چې لاک مو کړله بېرته به راشئ پروټکټ شیټ باندې به کلیک ولګوئ. د کومه صفحه چې ده هغه دا صفحه کې د تغیرات نشي راوستلی، د نور صفحه کې تغیرات راوښی پروټکټ شیټ باندې کلیک ولګوئ، 1 کوئ پاسورډ 1. اوس ګورئ په دې صفحه کې به تغیرات نه راځي. ګورئ که زه دلته لیکنه کوم نو دلته مون سره ویلي هغه کومه صفحه واخله چې مثال دې صفحه کې مون سره څوک تغیرات راوستلی شي هغه بېرته لاک نه وباسئ. دغلته لاک سیل نه پوه شوئ، فارمټ سیل ده. فارمټ سیل کې هغه زړې خبرې دي، موبایل هم ده. فارمټ سیل کې کولی شئ ان پروټکټ شیټ کوم زه بېرته راشئ فارمټ سیل د سیلونو ته کوم ډول فارمټ ورکول، جنرال دا مې ویل دی، الاینمنټ فونټ دا مې ویل دی، بارډر مې ویلی دی. مثال دلته مون سره یو ملګرو لاک دی، یو هایډن دی. هایډن دلته چې زه راشم که دلته راشئ دې ځای څخه هم سلیکټ کړله او چې مو وکړل مثال په دې صفحه کې دې څوک تغیرات نشي راوستلی، نور دې باندې به کلیک وکړئ دا به لاک کوئ او را به شئ پروټکټ شیټ باندې به کلیک وکړئ. فارمټ سیل ته که راغللی دې ته چیک نه و لګېدلی، تاسو چې وکړل بېرته راغللی او پروټکټ شیټ مو کړل. اوس په دې باندې پاسورډ سره کنده کې لاک کېږي نه. اوس وګورئ په دې باندې مو سره پاسورډ راځي، ملګرو سره ټول پاسورډ ولګېدلو په دې ځای کې. دلته راشم پروټکټ ان پروټکټ شیټ باندې کلیک وکړم، 1 کړم، بېرته راشم نو ملګرو مون سره کومه صفحه چې ده هغه څه شولو. ښه ملګرو راشئ دلته هلته چې چیک لګېدلی و سیده ملګرو فارمټ سیل کې دلته چیک لګېدلی و، دغه سره مون سره په فارمټ باندې پاسورډ اپلای کېږي. که چیک نه و لګېدلی بیا فارمټ باندې هایډن نه مطلب چې ده که لاک باندې چیک نه و لګېدلی مون سره هلته پروټکټ شیټ هم کړلو ملګرو. دلته زه راشم اوس دا مې اوکې کړلو، راغلم چېرته پروټکټ شیټ او ما پاسورډ ورکړلو. اوس په دې باندې مون سره پاسورډ کار نه کوي نو ملګرو دلته ګورئ دې څخه کې بېرته لکه چې چیک ان شوی دی زه راشم چیک مې ولګولو 1 کړم، زه راشم دلته چیک بیا لګېدل دی، سیده چیک که نه و هلته مون سره پاسورډ چې مطلب د لاک هایډن نه مطلب چې ده که چېرته تاسو فارموله کړې وي دلته راغلله په دې صفحه کې زه بل شیټ ته لاړ شم، دې صفحې ته راغلم 5م شیټ ته. دلته ما چې ولیکل ځینې مو فارموله وکړل، مثال په طور دلته مې ولیکلو آیټم او دلته ما چې ولیکلو یو څیز دی موږ نه څوک اخلي او یونیټ به یې ولیکم او دلته به زه چې ولیکم نیم به یې ولیکم څوک راځي او دغې یونیټ آیټم دا به زه ډیلیټ کړم، دلته به چې ولیکم کاسټ به یې ولیکم او دلته به زه چې ولیکم پرایس به یې ولیکم او دلته به زه چې ولیکم یونیټ به ولیکم او دې صفحه کې به زه ټوټل ولیکم چې ټوټل مون سره څومره راځي څومره پیسې. مثال یو نفر دی راځي علي ده زمون څخه چې اخلي کمپیوټر اخلي، کمپیوټر یې واخیستلو مون سره اصلي کې کاسټ اصلي بیه دی، پرایس مون سره خرڅولو بیه. مثال په 2000 روپۍ مون سره کمپیوټر دی، مون په څو خرڅوو په 2000 روپۍ په یو په 2500 1500 روپۍ مون په دې کې ګاډه کوو او څو یې واخیستل ما څخه ډېر شولو دا 2500 روپۍ مون خرڅ کړلو، څو یې واخیستل 2 کمپیوټرونه، مون سره ټوټل به څومره راځي. ټوټل د راوباسلو لپاره به تاسو چې وکړئ په ځای کې مساوي علامه به واچوئ، ټوټل به چې وکړئ دغه سیل به راواخلئ پرایس به راواخلئ او ضرب به یې له چی سره کوئ ضرب به یې له یونیټ سره کوئ. نو زه انټر کړم دلته ما سره 5000 روپۍ څرنګه ټوټل راغللی، ګټه او تاوان راوباسئ هغه بیا وروسته انشاءالله فارمولو کې وایو ملګرو. نو که زه دلته ودرېږم دلته ما سره فارموله ښیي، که زه په دې شیټ باندې چې وکړم پاسورډ مې ولګولو دلته راغلم ما پاسورډ ولګولو، هلته اوس پاسورډ په دې صفحه کې لګېدلی که نه دې باندې څوک سره کنده
چې تغیرات نشي راوستلی که نه. که دلته ودرېږي په دې ساحه کې دلته هم سره فارمولا په سوټ لګېدله خو هلته فارمولا خیال کېږي وینئ په دې ساحه کې زه غواړم چې دا فارمولا دې خلکو ته نه ښکاره کېږي. نو راشئ بېرته انپروټکټ شیټ به واخلئ او چېرته به لاړ شئ هغه هایډن ته به کلیک ولګوئ. راشئ هایډن باندې کلیک ولګوئ دا اوکې کړئ. راشئ اوس چې پروټکټ شیټ باندې کلیک وکړئ. اوس په دې باندې پاسورډ هم اپلای شول وینئ او چې شول موږ سره په دې کې اوس که فارمولې ته راځم هلته موږ سره فارمولا ښودل کېږي نه په دې ډول استعمالیږي. ښه دې باندې د هیله د ملګرو پوه شوي یاست. زه راځم بل ته سره کمانډس نور چې پاتې دي فارمټ کې. ها ملګرو سم ده ایوریج ده یک نمبر ده میکس ده یا چې فنکشن ده. نو سم د سړي پورې استعمالیږي. سم یو فنکشن ده. که زه دلته راشم زه ولیکم مساوي سم مې ولیکلو او دلته وبښئ زه به دلته یو نمبر واخلم. مثال یو شاګرد مې په ریاضي کې نمرې اخیستې دي زه دلته راځم مثال شپېته یې وړي دي او دلته یې شپېته وړي دي په یو مضمون کې بل شپېته وړي دي 90 وړي دي 90 دلته هم وړي دي دلته یې 100 نمبر یې وړي دي. دلته زه راشم دغه ډیلیټ کړم دلته میت ولیکم دلته انګلیش ولیکم او دلته چې ولیکم پښتو ولیکم او دلته کمپیوټر ولیکم او دلته چې ولیکم بیرته میت په ځای انټر کړم. میت مضامین دی فرض کړئ مختلفو مضامینو کې دا نمرې اخیستې دي غواړئ چې د دې ټوټل مجموعه راوباسئ. صحیح ده ملګرو. تاسو به چې وکړئ دا به سلیکټ کړئ را به شئ چېرته دې باندې سم نه مطلب دا دی ما ته جمع کړه دغه عددونه چې کلیک مو وکړو د 420 نمبر دي. دې باندې هیله چې پوه شوي یاست. انشاءالله دا ټول فنکشن به وایو. داسې کولی شئ دلته مساوي علامه واچوئ سم ولیکئ سم راغلو ټاپ بټن د کیبورډ څخه پریس کړئ. نو کوم عددونه زه دا جمع کوم کما وچوه دا دغه عددونه جمع کوم مختلفو اهدافو لپاره استعمالیږي. موږ سره دا دوه عددونه جمع کړل. زه مثال دغه جمع کوم مساوي علامه به سم به ولیکئ سم ولیکئ او ټاپ بټن ووایئ دا سلیکټ کړئ په دې ډول او انټر بټن ووایئ دغه عددونه موږ سره جمع شول. صحیح ده ملګرو. بل چې ده ایوریج ده. ایوریج د دغې نمرو اوسط راوباسئ. نو دا به سلیکټ کړئ زه به دا ټوټل د منځه ویستم دغه سلیکشن به وهلئ راشئ دلته سلیکشن واخلئ راشئ چېرته دلته ایوریج باندې کلیک وکړئ. نو دغې نمرو چې اوریج اوسط چې دی دغه 88.33 نمرې اوسط شولو. میکس دی مثال په دې نمبرو کې او زیاتې نمبرې کومې دي د کوم مضمون د ډېرې نمرې اخیستې دي راشئ کلیک وکړئ یا میکزیمم نمبر په مختلفو کسې نمبر به در سره یې په هغې کې غواړو چې مثال لوی نمبر یا فیسونه دي په دې کې تر ټولو لوړ فیس د چا دی هغه فیسونه به سلیکټ کړئ را به شئ هغلته به تاسې چې ولیکئ میکس باندې به کلیک وکړئ. دلته ماته به دلته 100 راوباسي ځکه چې میکزیمم نمبر په دې کې تر ټولو لوی نمبر 100 ده. کلیک وکړه 100 تر ټولو میکزیمم یا لوی نمبر په دې نمرو کې د 100 نمبر دي. زه ویتایم چې مینیمم مطلب مینیمم نمبر په دې کې کومې دي رو شئ سلیکټ وکړئ او چې به وکړئ مینیمم کلیک وکړئ ما سره شپېته راوباسل ځکه د اصل ښې میکزیمم راوباسلی نو دا چې شول دا یې مینیمم ویلی شي په دې کې تر ټولو کمې نمرې د شپېته دي. میکزیمم مختلف ډول استعمالولی شئ. مور فنکشن دی هغه انشاءالله مخته ملګرو وایي د کې داسې خاص شی نشته راځم چې ته ډاون دی رایټ لیفټ اپ دا به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې ووایم ملګرو. مثلا جمعې ورځ هم ده تقریبا ته زه وګورم 1 بجه 1 منټ ده نو زه چې اودس کوم نو جومات ته نشم رسېدلی. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به د هغه کوم چې پاتې کمانډونه دي هغه به ډسکس کړو. دې کې لږ خبرې شته انشاءالله نوره کوم ویډیو دلته فایند چې ده تر دې صحیح پورې ما ویلی دی درس په کلاس کې. دا ویډیو مې په دې خاطر ریکارډ کړلی تر څو کوم درسونه چې ما څخه مس شوي وو هغه دلته ریکارډ کړلو. هیله ده ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوی او په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله